بسم الله الرحمن الرحيم. اجوفي أي السمع النيل يفتن نال ينال نيلا. پتیر سبق کی علامہ صاحب یو فائدہ ذکر کرلا، پہا فائدے کی علامہ صاحب دا اجوفو او دارنگی دا محموز العین دا امر پمنس کی یو څو فرقونه ذکر کړل. نو اوس د دې ځینا علامه صاحب دوباره د ثلاثي مجردو گردانونه د اجوفو څخه بیانوي. نو فرمایي اجوف یایی السمعه النیل یافتن. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان اجوفی واوی اسباب استفعال تر دیزی پوری شپک خبر بیانول دی. اول نمبر خبره د سمعا یسمعون بعد د اجوفی یایی گردان درتا ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دقه سمعا یسمعو د صیغو د تعلیلاتو کیفیت بدرته ذکر کی. دریم نمبر خبره د باب افتعال څخه د اجوفی واوی گردان درته ذکر کی چې الاقتیاد ده. څلورم نمبر خبره د دې باب افتعال د اسم فاعل، اسم مفعول او اسم ظرف په صيغو کې به درته فرق ذکر کی. پنځم نمبر خبره د دغه باب افتعال اقتیاد د ماضی معلوم او دارنگی د امر حاضر معلوم په صيغو کې به درته فرق ذکر کی. شپږم نمبر خبره د باب افتعال نه به درته د اجوفی یایی گردان ذکر کی. نو نننی سبق په دې شپږ خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه شوه؟ پنن سبق کې اول نمبر خبره ده چې د سمعا یسمعون بدرتا د اجوفی یایی گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اجوفی یایی السمعا النیل یافتن. گردان د اجوفی یایی د سمعا یسمعون النیل یافتن په معنا د مندلو او حاصلولو سره. گردان او صرف صغیر داده نال ینال نیلا فهو نائل ونیلا ینال نیلا فذاک منیل. الامر منه نل والنهي عنه لا تنل. الظرف منه منال منالان منايل ومنيل. والآلة منه منيل منيالان منائل ومنيل. منيلة منيلتان منايل ومنيلة منيال منيالان منايل ومنيل. وأفعل التفضيل المذكر منه أنيل أنيلا أنيلان أنيلون عنايل وأنيل. والمؤنث منه نولا نوليان نوليات. داوا اول نمبر خبره صرف صغیر د سمعا یسمعون د نالا ینالو. علامه اعلالات جمله سیغش بقیاسیان چی بیان کردین میتوان کرد. دوهم نمبر خبره څه شوه؟ دوهم نمبر خبره وا چې د دې سمعا یسمعو
د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کی چې په دې کې تعلیلات په کومه طریقه باندې کیږي. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اعلالات جمله صيغش بقیاس آنچه بیان کرده. مقصد د علامه صاحب په دې عبارت سره دا دوهم نمبر خبره ذکر کول دي د باب سمع يسمع د نال لا ینالو د صيغو د تعلیلاتو کیفیت بیانول دي. علامه صاحب فرمایي چې په دې نالا ینالو د دې باب په ټولو صيغو کې تعلیلات په هغه طریقې باندې کیږي کم چې مونږه مخکې بیان کړي دي په خافه یخاف کې. په هماغه طریقې باندې دلته هم چې د تعلیلات کیږي نو تعلیلات څه ګران او مشکل نه دي. او ورسره علامه صاحب دا فرمایي چې د ثلاثي مجردو چې کوم نور بابونه دي د هغو گردانونه او دارنګي د صيغو تعلیلات رایستل او کول پکار دي. پوښوي اعلالات جمله صيغش بقیاس آنچه بیان کردیم خو زه درته لن تعلیلات کومه بیا مخکې ځو. اسانه دی څه پکې نشته. اول ناله دی، ناله اصل کې نیله و نو په دې کې قالبا قانون لګېدلی یا متحرک و ما قبل مفتوح د قالبا قانون د وجې نه یا بدله پالف سره شو نو د نیله نه ناره جوړ شو. ینالو اصل کې ینیلو و د کې هم چې دی د یقول یبیع یا د یقال یباع چې اتم نمبر قانون دی هغه پکې لګېدلی دی. دغه د یا حرکت چې دی یا متحرک و او فتحه و پې باندې نو د دې یا دا فتحه چې دی ما قبل ساکن حرف دا چې نون دی هغه ته نقل کړلی شول او دا یا بدله پالف سره شول نو ینالو ترې جوړ شو. نیلا فهو نائل دا نائل اسم فاعل چې دی اصل کې نایل و نو قائل بائع قانون پکې لګېدلی دی نو د هغې د وجې نه دغه یا بدله په حمزې سره شوله ځکه د یا واقع شوې ده په عین کلمې د ثلاثي مجردو کې په اسم فاعل د عین کلمې د ثلاثي مجردو کې دی په فعل کې علال هم شوی دی. ونیلا نیلا ماضي مجهول دا ناله ماضي معلوم کې چې دی دغه الف چې بدل د یا نه راغلی دا په اولني 5 صيغو کې باقي پاتې کېږي. دا اولني 5 صيغو نه چې وروسته بیا کومې صيغې دي په هغه صيغو کې بیا اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کېږي. دا لکه ناله ناله نالو نالت نالته نلنه نلنه د دې نلنه نه وروسته چې دی دا هغه بیا الف څه کېږي اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کېږي بیا به ګردان کېږي نلنه نلته نلتما نلتم نلته الی آخره. پوه شو. ماضي مجهول چې نیله دی دا اصل کې نویله دی. څنګه دی نویله په دې کې قیل بیا قانون لګېدلی دی. نو په یا باندې چې کوم حرکت کسره ده یدې نه چې کوم مخکینی نون دی اول دغه نون چې دی ساکن کړلی شو ضمت یې وغورځولی شوله بیا د دې یا حرکت چې کسره د ما قبل نون ته نقل کړلی شوله نو څه ترې جوړ شو نیله. دې نیله کې نوله ویل کوم چې د قیل بیا دوهم صورت دی قانون کې دغه مطابق نول ویل هم جایز دي دارنګه اشمام کول پکې هم جایز دي. دارنګه په دې 5 صيغو کې هم اولنی 5 صيغو د ماضي مجهول کې دا یا باقی پاتې کیږي او اینه وروسته بیا اجتماع ساکنین د وجې نه دلته هم حذف کیږي. ینالو 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 مضارع مجهول چې ینالو اصل کې یون یلو دی د کې هم قانون د یقال یباع لګېدلی دی. نیلا فذاک منیل منیل اسم مفعول دا پاسل کی من یولن دے مبیوعن غند تعلیل پکی شوی دے من یولن دے. پوشوی نو د یقول یبیو قانون اول پکی ولګي د یا حرکت چې ضمه ده ما قبل نون ته نقل کړلی شوله
بیا دغه یا د ما قبل ضمې د وجې نه د میعاد قانون د وجې نه دا یا په چا سره بدله شوله؟ په واو سره. بیا چې په واو سره بدله شوله اجتماع د دوه ساکنینو راغی چې دواړه واوونه دي او دواړه ساکن دي. بیا بنا بر اختلاف یو واو چې د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کړلی شو. چې حذف کړلی شو بیا په دې نون باندې چې کومه ضمه ده دغه ضمه بدله کړلی شوله په کسرې باندې د دې دپاره چې د دې باب په هغه باندې ده د دې باب په یایي کېدلو باندې څه وکړي؟ دلالت وکړي. په دې خبرې باندې دلالت وکړي چې دا باب څه یا یي. نو نون ته کسره ورکړلی شوله. چې کسره ورکړلی شوله بیا میعاد قانون متوجه شو، واو وی ساکنه واقع شو وروسته د کسرې نه، نو دا واو د میعاد قانون د وجې نه بدل په یا سره کړلی شو. نو د څه جوړ شو؟ منیلون. الامر من هنا الاسانه ده په دې کې چې د هماغه دوه تعلیلونه کېږي، یا دا د تنالو نه جوړ دی د تعلیل شده مضارع نه، یا د تنیه لو د غیر تعلیل شده مضارع نه. اسانه ده. والنهي عنه لا تنالوا ظرف منه. منال اسم ظرف دا اصل کې من یلون دی. په دې کې هم یقال یباع قانون لګېدلی دی. خو کوم چې اسم ظرف د جمع مکسر صیغه ده منایلو، په دې کې د شرایف قانون نه لګېږي. ولې نه لګېږي؟ ځکه په شرایف قانون کې موږ ویلي وو چې یا دا به واقع وي وروسته د الف مفاعل نه، خو دغه یا به زایده وي، اصلي به نه وي. دا حرف علت به زاید وي، اصلي به نه وي. دلته چې دی دا حرف علت چې یا ده دا څه شی ده؟ اصلي ده، زایده نه ده. نو قانون د شرایفو پکې نه لګي. ومنیلون او کومې صیغې چې د اسم عالی دي چې من یلون دي، من یلون، من یلانې، او په دې کې چې دی دا د یقالو یباعو یا د یقولو یبیعو دا قانون په دې صیغو کې چې دی نه لګېږي، په اسم عالی کې نه لګېږي. یوه وجه خو ما سره چې دا کوم کتاب دی کومه علم صیغه ده په دې کې 43مې صفحې باندې علامه صاحب بیان کړی ده، هلته بیا وګورئ. هغه وجه تاسې بیا هلته په خپله وګورئ، دا به تاسو باندې پرېږدم. خو یوه بله وجه هم علماء کرام بیانوي چې په اسم عالی کې وایي د یقول یبیع قانون ځکه نه لګېږي چې د یقول یبیع قانون دپاره یو شرط دا دی چې دغه واو او یا به په اسم عالی کې نه وي واقع. که واقع و بیا قانون د یقول یبیع نه لګي یا د یقال به دلته په اسم عالی کې واقع دی. یو وجه علامه صاحب ذکر کړی ده مخکې کتاب کې، ما سره چې دا کومه علم صیغه ده په دې کې 43مه صفحه ده. د یقول یبیع گردان چې کله کوي هلته چې کوم بیا د اسم عالی صیغې راځي نو هلته بیا دا خبره بیانوي، نو هلته یې وګورئ. او د دې اسم عالی کې یوه صیغه راځي منایلو چې دا هم جمع مکسر صیغه ده. په دې کې هم د شرایفو قانون نه لګي. ولې نه لګي؟ ځکه نه لګي چې دلته هم دا حرف علت واقع دی وروسته د الف مفاعل نه، خو دا حرف علت زائد نه دی بلکې څه شی دی؟ اصلي دی. او دارنګې په منایلو کې په ځای کې منایلو دا هم د اسم عالی صیغه ده. په دې کې چې دی جمع مکسر، په دې کې هم قانون نه لګي شرایفو، ځکه دلته هم چې دا یا دا حرف علت دا اصلي دی، زائد نه دی. اسم تفضیل انیل و انیلانی په دې کې هم قانون د یقول یبیع نه لګي، ځکه هلته یو شرط دا دی چې دغه واو او یا به په څه کې نه وي واقع. په اسم تفضیل کې دلته چې دی واو او یا په اسم دلته یا په اسم تفضیل کې واقع ده. انایلو په دې کې هم شرایف والا قانون نه لګېږي، هماغه مخکینۍ وجه ده چې یا دلته اصلي ده او قانون کې موږ ویلو چې زایده به وي. او نولا اسم تفضیل مؤنث چې نولا نولا یعنی د اصل کې نوی لاو په دې کې چې دی میعاد قانون لګېدلی دی چې یا ساکنه واقع شوله وروسته د چا نه؟
د ضمې نه نو دغه یای ساکنه بدله په چا سره کړلی شوله؟ په واو سره. اوس مختصر تعلیلات به درته وکړل. نو راځي اوس لاندې دوهم نمبر خبرې ته. اعلالات جمله صیغه شه. اعلالونه د دې باب د ټولو صیغو به قیاسیان چې په هغه طریقې باندې چې بیان کرده ان چې مونږ بیان کړي دي متوان کرده کولی شي. د دې باب د ټولو صیغو تعلیلات په هغه طریقه قیاس نه مراد طریقه ده په هغه طریقې باندې کولی شي چې کومه موږ څه ده بیان کړې ده په خاف یخافو کې. و همچنین وای همدغه شان از دیگر ابواب ثلاثی مجرد د نور بابونو د ثلاثی مجرد تصاریف گردانونه و صیغ او صیغې می باید بر آورد را باسل پکار دی او تعلیلونه ور سره کول څه دي پکار. د ثلاثی مجردو د نورو بابونو گردانونه او صیغې څه دي رایستل پکار دی. پام دې طریقې باندې وای څه ګران او مشکل نه دي. اجوفی ای اسباب افتعال الاقتیاد کشیدن. دریم نمبر خبره څه شوه؟ دریم نمبر خبره وا چې د باب افتعال نه بعد اجوفی واوی ګردان درته ذکر کینو. دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. اجوفی واوی اسباب افتعال گردان د اجوفی واوی د باب افتعال نه الاقتیاد کشیدن په معنا د راښکلو سره اقتاد اقتیادن فهو مقتاد وقتید يقتاد اقتيادا فهو مقتاد الامر منه اقتد والنهي عنه لا تقتد الظرف منه مقتاد. دا پدې کې هم د صيغو تعلیلات په مختصر طریقې سره په کومه نو وګ ورته ونیسئ. اقتادا ماضی اصل کې اقتودا وا نو قلبا قانون لګېدلی دی یقتادو یقتوا دو دغه هم چې دی قلبا قانون چې دی څه دی لګېدلی دی. اقتیادن مصدر اقتوادن و دغه چې دی قیام والا قانون لګېدلی دی چې واقع شو په مصدر کې او وروسته د کسرې نه بدل په چا سره شو؟ په یا سره. فهو مقتاد. مقتاد اسم فاعل اصل کې دی مقتویدن نو قالبا قانون دلته لګېدلی دی. یقتادو یقتودو قالبا قانون لګېدلی اقتیادا فهو مقتاد. مقتاد اصل کې مقتودن او دغه هم چې دی قالبا قانون لګېدلی. الامر منه يقتد والنهي عنه لا تقتد الظرف منه مقتاد. اسم فاعل و مفعول به یک صورت شد لیکن اسم فاعل در اصل مقتویدن بود. څلورم نمبر خبره په نن سبق کې څه وه؟ څلورم نمبر خبره دا وه چې د باب افتعال د اسم فاعل اسم مفعول او اسم ظرف د صيغو په منځ کې به درته فرق ذکر کی. نو دا څلورم نمبر خبره چې فرق ذکر کول دي. علامه صاحب فرمایي اسم فاعل و مفعول به یک صورت شد. علامه صاحب فرمای د دې باب د اسم فاعل صيغه دارنګي د اسم مفعول صيغه او ورسره د ظرف صيغه ورسته د تعلیل نه د دې ټولو شکل او صورت یو شان جوړي. د اسم فاعل د صيغو د اسم مفعول د صيغو او د اسم ظرف د صيغو شکل او صورت د تعلیل نه وروسته څنګه جوړیږي؟ یو شان جوړیږي. یعنی مقتادن جوړیږي. څه جوړیږي؟ مقتادن جوړیږي. لیکن په دو کې چې دی د اصل په اعتبار سره فرق شته دی. دا مقتادن اسم فاعل په اصل کې مقتویدن دی په کسرې د واو سره او دارنګي اسم مفعول مقتادن دا په اصل کې مقتودن دی په فتحې د واو سره او اسم ظرف
دا خواسې نه هم په وزن د چا راځي اسم مفعول هغه هم څه دی مقتودن. خو کچیرې یو ځای کې مقتادن صیغه راغله په عبارت کې راغله په کلام کې راغله نو هلته به اوس موږ څنګه پیژنو چې دا صیغه د اسم فاعل ده که د اسم مفعول ده که اسم ظرف؟ نو هلته به د سیاق او سباق نه پیژندلی کېږي چې اوس دلته صیغه کومه یوه ده. پوه شوې؟ ګورئ دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي اسم فاعل و مفعول. د دې باب اسم فاعل او اسم مفعول به یک صورت شده په یو شکل او صورت باندې شولې، یعنی د دې باب د دې اقتیاد د باب افتعال د اسم فاعل د صیغو او دارنګې د اسم مفعول د صیغو شکل او صورت وروسته د تعلیل نه دا یو شان شو. لیکن اسم فاعل در اصل مقتودن بود، مقتودن و بکسر و بکسر د واو سره، و اسم مفعول او اسم مفعول مقتودن و بفتح واو بفتح د واو سره، و ظرف هم او ظرف هم که هم وزن مفعول می باشد چې دا په وزن د اسم مفعول وی یا اسم مفعول ده هم برین صورت اس په همدغه شکل یا په همدغه شان ده، هم برین صورت اس په همدغه شان ده په همدغه صورت باندې ده. صيغه تثنیه و جمع مذکر امر حاضر اقتادو با تثنیه و جمع مذکر غائب ماضی متحده است. پنځم نمبر خبره په نن سبق کې څه وه؟ پنځم نمبر خبره وه چې د ماضی معلوم او دارنګې د امر حاضر معلوم د دې باب افتعال په صیغو کې به فرق درته ذکر کی. نو دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره صیغه تثنیه و جمع مذکر امر حاضر. مقصد د علامه صاحب په دې عبارت سره د ماضی او د امر حاضر معلوم د صیغو په منځ کې فرق ذکر کول دي. علامه صاحب فرمای د تثنیه مذکر غائب فعل ماضی معلوم صیغه چې اقتادا ده د دې شکل او صورت دارنګې د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم د صیغه شکل او صورت دا وروسته د تعلیل نه څه جوړیږي یو شان د دې دواړو صیغو شکل او صورت یو شان جوړیږي چې اقتدا ده. لیکن په دې دواړو کې هم د اصل په اعتبار سره څه شی دی؟ فرق شته دی. د ماضی صیغه د تثنیه مذکر غائب فعل ماضی معلوم صیغه اقتدا دا په اصل کې اقتوده ده په فتحې د واو سره، او د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم صیغه اقتدا دا په اصل کې اقتویدا ده په کسرې د واو سره. په چا سره؟ په کسرې د واو سره، ځکه د دې مضارع معلوم څه راځي؟ مکسور. په واو باندې څه راځي؟ هلته کسره. په دې ورسېدو او دارنګې د دې باب افتعال د جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم د صیغه شکل او صورت او دارنګې د همدغه باب د جمع مذکر امر حاضر معلوم د صیغه شکل او صورت وروسته د تعلیل نه یو شان جوړي چې اقتادو ده. لیکن په دې دواړو کې هم د اصل په اعتبار سره څه شی دی؟ فرق دی. د جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم صیغه اقتادو دا په اصل کې اقتودو دا صیغه په اصل کې څنګه ده؟ اقتودو. او د امر حاضر معلوم د جمع صیغه په اصل کې څنګه ده؟ اقتویدو. اب کسری په کسری د واو سره. ګورئ نو دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي
صيغه تثنیه، صيغه د تثنیه و جمع مذکر او صيغه د جمع مذکر، امر حاضر د امر حاضر معلوم د دغه باب، اقتادا چې د تثنیه صيغه اقتادا ده او د جمع صيغه اقتادو، با تثنیه سرد تثنیه و جمع او سرد جمع، یعنی د تثنیه صيغه د تثنیه سره او د جمع صيغه د جمع سره، و جمع مذکر غائب او د جمع مذکر غائب ماضی د ماضی سره متحد یو شان دی، متحد دی. خورسته د تعلیل نه ورسته د تعلیل نه د دې صيغو شکل او صورت دا یو شان جوړیږي مگر اصل ماضی، مگر اصل د ماضی په فتح واو اس په فتح د واو سره ده، و اصل امر او اصل د امر کې از مضارع ساخته شوه چې د مضارع نه دا امر جوړ کړی شوی دی په کسر واو اس په کسر د واو سره ده. بر اوردن اعلال او را استل د اعلالونو، بر اوردن اعلال دیگر صيغ او د نور صيغو اعلالونه راويستل، بر اوردن په معنا د راويستلو سره، بر اوردن اعلال دیگر صيغ او د نور صيغو اعلالونه راويستل دشوار نیست، ګران او مشکل ندي. وایوي کما درته وکړل اجوف یای اسباب افتعال. شپږم نمبر خبره او اخرنۍ خبره په نن سبق کې څه وه؟ شپږم نمبر خبره وه چې د باب افتعال نه به د اجوفیایي ګردان درته ذکر کی، نو دا درته ذکر کوي دا شپږم نمبر خبره او د باب افتعال ګردان د اجوفیایي نه په دې عبارت سره اجوفیایي اسباب افتعال ګردان د اجوفیایي د باب افتعال نه الاختیار برگزیدن په معنا د غوره کولو، اختار یختار اختیارا فهو مختار و اختیر یختار اختیارا فذاک مختار، الامر منه یختر والنهی عنه لا تختر، الظرف منه مختار. دا صرف صغیر شو. مثل اقتاد یقتادو پشان د اقتاد یقتادو ده، نو دا باب دا اختار یختارو بعینه پشان د اقتاد یقتادو ده، امقا شان دی صرف صغیر ده، امقا شان پا کسم کیگی اعلالونا هم کیگی نو ویکی. نو ننانه سبق با مشتمل و پشپک خبرو باندی. اول نمبر خبرات داوا چه ده سمعا یسمعون درتا داجو پی یای گردان ذکر کو. دوام نمبر خبرات ددت کے سمعا یسمعو د صیغو د تعلیلاتو کیفیت درتا ذکر کو. دریم نمبر خبرات د باب افتعال نه د اجوفی واوی ګردان درته ذکر کو. څلورم نمبر خبره د دغه باب افتعال د اسم فاعل اسم مفعول او اسم ظرف د صيغو په منځ کې فرق درته ذکر کو. پنځم نمبر خبره د همدغه باب افتعال د ماضی او امر حاضر معلوم د صيغو په منځ کې درته فرق ذکر کو. او شپږم نمبر خبره د باب افتعال نه د اجوفی یای ګردان درته ذکر او بیان کو.